which of these ladies is your mother. په دې ښځو کې کومه یوه ستا مور ده؟ صحیح ده. نو دغه شانتې تاسو د دې سوال جوړولی شئ. which مطلب راځي په پښتو کې ووایي چې کم یا کوم یا کم سیز او کم سړی، دغه شانتې ځینې خلک استعمالوي. نو which هم د انسانانو دپاره هم او د objects دپاره هم استعمالیږي. صحیح ده. whom do you live with؟ ته د چا سره اوسیږي؟ whom shall we ask؟ موږ له د چا نه تپوس کول پکار دي. whose pencil is this؟ دا پنسل د چا دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د پارټس آف سپیچ لیسنز شروع کړي دي. د دې نه مخکې مونږه د پارټ 8 پورې کړي دي چې په هغې کې مونږه تر د انډیفینټ پروناونس پورې آلریډي کړي دي. صحیح ده. که چا تر اوسه پورې هغه نه یې کتلي نو مهرباني وکړئ اول هغه وګورئ. نن زمونږ د پارټ نمبر 9 او پارټ نمبر 9 کې به مونږه کوو انټراګیټیو پروناونس او reciprocal pronouns. نننی لیسن زمونږه د پروناونس په باره کې اخیری لیسن دی. د دې سره به انشاءالله زمونږه کم ټوټل 9 ټایپس آف پروناونس چې هغه به زمونږه نن کمپلیټ شي. صحیح ده. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. صحیح ده. راځو خپل لیسن لا. interrogative pronouns. Interrogative pronouns are the pronouns which are used to make asking questions easy. د دې خبرې مطلب دا دی چې انټراګیټیو پروناونس هغه پروناونس ته ویل کېږي کوم چې مونږه د چا نه د څه تپوس دپاره استعمال کوو، چې هغه مونږ په اسانه باندې د چا نه څه تپوس وکړو، ځکه دې ته ویل کېږي انټراګیټیو پروناونس. انټراګیټیو ویل کېږي هم سوالیه فقرو ته، انټراګیټیو سنټنسز. صحیح ده. نو هغه سوالیه فقرې. نو مونږ چې د چا نه کله تپوس کوو نو مونږه تقریبا دا 15 قسم ټکي استعمالولی شو. So there are 5 interrogative pronouns: what, which, who, whom او whose. دا زمونږه 15 قسم interrogative pronouns دي. که تاسو خیال کړئ نو په دې کې دا ځینې ټکي داسې دي چې دا مونږه already په relative pronouns کې مونږه کړي دي. صحیح ده. د هغې په مطلب باندې به هم تاسو پوهیږئ. خو په ریلیټیو پروناون کې او په انټراګیټیو پروناونس کې فرق دا دی چې کله مونږ دا ټکي په ریلیټیو پروناون کې استعمالو نو هغه بیا سوال په هغې کې نه وي، په هغې کې هغه صرف ساده سټیټمنټ وي، ساده فقره وي. مثال په طور تاسو له ما په تیر لیسن کې کله چې مونږ ریلیټیو پروناونس کوله نو تاسو له ما دا مثال درکړی چې فار ایگزامپل this is the pencil which I bought from your shop. دا هغه پنسل دی کوم چې ما ستا د دکان نه اخیستی و. نو ګوره په دې کې ما استعمال کو چې which خو ریلیټیو پروناون دی، which انټراګیټیو پروناون هم دی، خو په دغه فقره کې دا خو څه تپوس نه شو که نه، ما خو په دې کې څه تپوس نه دی کړی، خو ما صرف یو خبره کړې، دا سټیټمنټ دی، دا ساده خبره ده چې this is the pencil which I bought from your shop. دا هغه پنسل دی چې ما کم ستا د دکان نه اخیستی و. خو که فرض که مونږه دا ټکي مونږه د چا نه د تپوس دپاره استعمال کو نو بیا به هغه راځي په انټراګیټیو پروناونس کې. صحیح ده. ښه نو راځو په نمبر باندې دی لا. اولنی خو دی وټ. صحیح ده. د وټ مطلب په پښتو کې راځي څه. لکه مونږ چې مثال په طور وایو چې what is your name. صحیح ده. نو دا خو ډېر آسان دی، په دې کې ډېر زیاته ایکسپلینیشن هم ضرورت نشته دی، خو چونکې دا زموږ د لیسن یو حصه ده نو ځکه د دې کول زما دپاره ضروري دي. صحیح ده. So what is used to ask questions about people or objects. what مونږه هله استعمالو چې کله مونږ د چا نه څه تپوس کوو د انسانانو په باره کې او د څیزونو په باره کې، د دواړو دپاره مونږه وټ استعمالولی شو. صحیح ده. مثال په طور مونږ وایو چې what do you mean. څوک تاته څه خبره وکړي که نه او ته ورته وایي چې what do you mean، ستا څه مطلب دی. نو هلته بیا څه راځي، ګوره سوال راځي what do you mean. بیا دغه شانتې یا تاسو مثال په طور واخلئ چې what do you want for dinner. تاسو د روټۍ دپاره څه خوړل غواړئ. صحیح ده. د ماښام روټۍ هغې ته ډنر ویل کېږي. صحیح. تاسو د ډنر دپاره څه خوړل غواړئ. what do you want for dinner. صحیح ده. یا مثال په طور مونږ وایو چې I wonder what we are doing tomorrow. زه حیران یم چې مونږ به سبا څه کوو. نو ګوره دا هم یو تپوس دی، د چا نه تاسو تپوس کوئ. صحیح ده. چې یاره مونږ زه په دې سوچ کې یم چې مونږ به سبا له څه کوو. نو په هغه ټایم کې هم مونږ وټ استعمالوو. یا مونږ وایو چې what is your friend's name. ستا د ملګري نوم څه دی.
صحیح ده. نو دا ډېر آسان دی، په دې کې دومره ډېر زیات سر راکټ ساينس نشته دی. خو دلته کې یو پوینټ صرف بل یاد ساتئ چې دا خو اوس چې دا تاسو له ما کم اگزامپلز درکړه دې ته ویل کېږي ډایرکټ کوېسچن. صحیح ده، دا خو سیده سیده تپوس دی. یو یې انډایرکټ کوېسچنز. نو مونږ دا کم چې انټروګیټیو پروناونز دي دا مونږ انډایرکټ کوېسچنز کې هم استعمالولی شو. مثال په تور زه تاسو له یو مثال در کوم. مونږ وایو چې Do you know what this is؟ تا ته پته ده چې دا څه دي؟ نو دغه شانتې ګوره مونږ انډایرکټ هم په دې کې خو دا وټ که تاسو خیال کړی د خبرې په مینس کې راغی، دې ته ویل کېږي انډایرکټ کوېسچن. صحیح ده. سو Do you know what this is؟ تا ته پته ده چې دا څه دي؟ نو بیا هم تپوس دی خو انډایرکټ تپوس دی. صحیح ده. بیا د دې نه پس راځي وچ. د وچ مطلب راځي په پښتو کې وایي چې کم یا کوم یا کم سیز او کم سړی، دغه شانتې ځینې خلک استعمالوي. نو وچ هم د انسانانو دپاره هم او د آبجیکټس دپاره هم استعمالیږي. صحیح ده. مثال په طور which color do you prefer؟ ته کم کلر غوره ګڼې، ستا کم کلر خوښ دی. which color do you like؟ نو ګوره کلر خو آبجیکټس لپاره راغی نه، تھنګ د یو سیز دی که نه، کلر خو یو سیز دی. دغه شانتې تاسو د انسانانو دپاره یو مثال واخلئ which of these ladies is your mother؟ په دې ښځو کې کومه یوه ستا مور ده؟ صحیح ده. نو دغه شانتې تاسو د دې سوال جوړولی شئ. یا مثال په طور موږ وایو چې she asked which train to take؟ هغې تپوس وکړو چې کوم یو ټرین به نیسو، یعنی په کوم یو ټرین کې به ځو. نو دغه شانتې د فقرې په مینس کې هم استعمالیدي شي څنګه چې هغه وټ استعمالیدو. صحیح ده. بیا د دې نه پس راځي هو. د هو مطلب دی څوک. صحیح ده. په پښتو کې به دغه شانتې راځي. یا مونږ وایو چا کړی دی دا کار، نو هغه کې به هو راځي. خو دا خبره یاد ساتئ چې who is used to ask questions about people. هو صرف او صرف د خلکو په باره کې چې کله مونږ تپوس کوو، د سیزونو په باره کې هو نشو استعمالولی. صحیح ده. نو د هو مثال تاسو داسې واخلئ who is she؟ هغه څوک ده. یا مثال په طور who is driving the car؟ ګاډی څوک چلای یا چا ګاډی چلوو. یا بل مثال واخلو who won yesterday؟ یعنی پرون چرته به میچ و. صحیح ده. نو مونږ تپوس کوو چې who won yesterday؟ پرون چا ګټلی وه. نو دغه شانتې هو د خلکو دپاره استعمالیږي. صحیح ده. بیا د دې نه پس راځي هوم. هوم بالکل د هو نه جوړ شوی دی. صحیح ده. خو د دې استعمال لږ شانتې بدلی. صحیح ده. د هو مطلب هم راځي مثال په طور چاله یا چا سره. صحیح ده. دغه شانتې په پښتو کې به د دې داسې مطلب راځي. نو تاسو دا ویلی شئ چې whom is used to ask questions about people. نو هم د خلکو په باره کې استعمالیږي. صحیح ده. کله چې موږ د خلکو په باره کې د چا نه تپوس کوو، د سیزونو په باره کې نه. صحیح ده. نو مثال په طور تاسو وایئ چې whom do you speak to؟ ته د چا سره خبرې کوې. د whom مطلب څه راغی؟ د چا سره. whom do you speak to؟ ته د چا سره خبرې کوې. یا مثال په طور موږ وایو چې whom do you prefer to vote for؟ ته چا دپاره ووټ ورکول غوره ګڼې یا چا دپاره ووټ ورکول غواړئ، ستا خوښه یې. صحیح ده. whom do you prefer to vote for؟ یا مثال په طور صحیح ده. نو دغه شانتې هم استعمالیږي د چا نه، د چا سره. صحیح ده. چاله دغه شانتې په پښتو کې د دې ټکي راځي. صحیح ده. او بیا اخیری ټکی دی whose. whose هم راځي داسې مطلب په پښتو کې راځي لکه د چا. نو whose is used to ask questions about people or objects. whose مونږه د دوانو دپاره استعمالوو، د خلکو دپاره هم او د سیزونو دپاره هم. چې کله مونږه د دې په باره کې د چا نه تپوس کوو نو بیا مونږه whose هم استعمالوو، خو د دې ځان له خپل استعمال دی. صحیح ده. whose یو پوزیشن دی. صحیح ده. تاسو ته ما دا خبره په ریلیټیو پروناونس کې هم کړې وه چې دا یو پوزیشن دی. پوزیشن دی ته ویل کېږي یو سیز اون کول، یو سیز خپلول. مثال په طور یو سیز زما دی نو دا ما خپل کړی دی که نه، یا یو سیز ستا دی نو هغه تا خپل کړی دی. نو دغه شانتې هوز مونږه هله استعمالوو چې کله مونږه داسې تپوس کوو چې یو سیز چا خپل کړی وي. صحیح ده. هغه د چا یي نو په هغه ټایم کې مونږه هوز استعمالوو. مثال په طور زه وایم چې whom do you live with؟ ته د چا سره اوسیږي. whom shall we ask؟ مونږ له د چا نه تپوس کول پکار دی. whose pencil is this؟ دا پنسل د چا دی. نو دغه شانتې مونږ بیا whose استعمالوو. صحیح ده. نو دا خو د سیز دپاره شو. صحیح ده. پنسل دی. د خلکو دپاره مثال په طور whose parents are those؟
دا د چا مور او پلار دي یا د چا والدین دي، صحیح ده، د چا پیرنټس دي. سو whose parents are those، هغه مطلب چرته کې ولاړو ته چا نه تپوس کې چې یاره دا د چا مور او پلار دي، نو دغه شانتي په دې موقع باندې مونږه whose استعمالو، صحیح ده. نو دا ډېر اسان غونتي لیسن دی، دومره ډېر زیات ایکسپلینیشن ضرورت پکې هم نشته دی، صحیح ده. ښه، د دې نه علاوه کم چې دا interrogative pronouns دي، نو دا د دې نه علاوه د یو بل ټکی دی هغې ته ویل کېږي ever. نو د هغې سره هم دا ټول استعمالیږي، خو انشاءالله په دې باندې به بیا زه سټیم ځان نه لیکچر وکړم چې داسې ټکي راځي اکثر مونږ وایو که نه چې do whatever you want یا do whatever you like، کوه چې څه دې خوښوي، نو هغه ټیم کې څه راځي whatever. نو what خو راغی انټراګټیو، whoever ورسره لګي، نو دغه شانتي دا ټول ټکي whatsoever، whatever، whichever، whoever، whosoever، نو دغه شانتي دا ټکي هم استعمال د دې شته دی، خو انشاءالله څنګه چې ما تاسو ته ووایي په دې باندې به زه ځان له بیا ځان له یو لیسن کوم، صحیح ده. ښه، د دې نه پس مونږ راځو د ټولو نه اخري زمونږ چې کوم پروناون دی، ټایپس آف پروناون دی، هغه راځو، هغه دی reciprocal pronouns. A reciprocal pronoun is used to express a mutual action or relationship. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې reciprocal pronouns هغه پروناون ته ویل کېږي کله چې د یو دوو کسانو یا د دوو نه د زیاتو کسانو د یو بل سره څه اکشن شوي، یو کار شوي، صحیح ده، د یو بل سره شوي، خو په دې کې دا چې دواړو ته حصه میلاو شي، څه حصه هغه ته میلاو شي، څه حصه ده ته میلاو شي، یعنی ما چاله یو ګفت ورکو، هغه ماله یو ګفت راکو، صحیح ده. نو دغه شانتي reciprocal pronoun استعمالیږي د یو بل مطلب دی راځي د دې، صحیح ده. نو دغه شانتي مطلب څوک یو کار وکړي، یو ته هم فایده ورسي او بل ته هم فایده ورسي، یا یو ته هم نقصان ورسي او بل ته هم نقصان ورسي، صحیح ده. نو دغه شانتي reciprocal pronoun استعمالیږي. reciprocal pronoun صرف دوه ټکي دي، یو راځي each other او دویم ټکی دی one another. اوس په پښتو کې د دې دواړو معنی بالکل یو شانتي ده، صحیح ده. مثال په تور مونږ وایو چې each other، each other مطلب دی یو بل، یعنی د یو بل سره لوبي کول، د یو بل سره خبرې کول، دغه شانتي یو بل. او د one another هم راځي یو بل، صحیح ده. په انګلیش کې هم د دې معنی بالکل یو شانتي استعمالیږي، خو فرق پکې صرف دا دی، اول به موږ راځو each other. each other موږ هله استعمالو کله چې موږ صرف د دوو کسانو ترمنځ یو کار شوي، صحیح ده، نو موږ د هغې دپاره each other استعمالو. مثال په طور the teacher and the student respect each other. استاذ او شاګرد د یو بل عزت کوي، نو په دې کې به څه راځي the teacher and the student respect each other. each other به بیا ځکه استعمالیږي چې په دې کې یو استاذ دی او یو شاګرد دی، صحیح ده. نو په دې ټیم کې به بیا مونږه each other استعمالو. دا یو خبره یاد ساتئ چې each other یو ټکی نه دی، صحیح ده، دا دوه ټکي دي، each ځان لیکل کېږي، other ځان لیکل کېږي. یا بل مثال واخلئ، عرفان and Rabia gave gifts to each other. عرفان او رابعه یو بل له تحفې ورکړي. یا مثال په طور رضا and Salim were talking to each other at the airport. رضا او سلیم په ایرپورټ کې د یو بل سره خبرې کولې، نو د دې مطلب سره راځي یو بل، صحیح ده، چې صرف دوه کسانی پکې. بیا د دې نه پس راځي one another. د one another هم تاسو ته ما ووایي چې د دې هم دغه معنی ده، یو بل، خو one another مونږ هله استعمالو کله چې یا د دوو کسانو ترمنځ یو اکشن شوي یا د دوو نه د زیات کسانو شوي. د دې نه مخکې مونږ وکړو each other، هغه صرف د دوو کسانو پورې استعمالیږي، د دوو نه زیاتو پورې نه استعمالیږي، او one another د دوو نه د زیات کسانو دپاره هم استعمالیږي، صحیح ده. مثال په طور مونږ وایو چې the students congratulated one another after the results. سټوډنټانو، طالب علمانو یو بل له مبارکي ورکړله د نتیجو نه پس. نو په دې کې وګورئ the students congratulated one another. سټوډنټانو یو بل له مبارکي ورکړله، خو دلته مونږ each other ځکه نشو استعمالولی چې سټوډنټان خو به د دوو نه زیات که نه کیدی شي چې 50 کسانې کیدی شي چې 100 کسانې ټول یو بل له مبارکیانې ورکوي. نو په هغه ټایم کې بیا مونږ each other نشو استعمالولی، مونږ به one another استعمالو، صحیح ده. یا مثال په طور دویم یو مثال واخلو the kids were kicking the ball to one another. ماشومانو یو بل ته بال
کیک کوو صحیح ده یعنی فوټبال به کوو یو بل ته پاس کوو یو بل ته بال کیک کوو خو په هغه ټایم کې هم مونږه ون انادر استعمالو ځکه چې ماشومان کېدای شي چې پوره یو ټیم یا میچ نه کې خبره دوه نه زیات کسان کنه نو په دې موقع باندې بیا مونږه ون انادر استعمالو صحیح ده نو دا ډیر آسان لیسن و دومره ګران نه د دې سره زمونږه د پروناونس په باره کې لیسنز ختم شوله ان شاء الله پر روان لیسن کې به مونږه د پارټس اف سپیچ یو ډیر اهم ټاپک ورب د هغې په باره کې به انشاءالله مونږ په روان لیسن کې خبرې کوو د تلو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ انشاءالله په روان لیسن کې به بیا میلاویږو در هغې پورې ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان